د مزل راډیو فیسبوک پاڼې درنو څارونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. پام وکړئ د نن ورځې څو مهمو او وروستیو خبرونو ته. د پاکستان په کراچۍ بندر کې د وروستي اورلګیدنې وروسته د افغانستان اسلامي امارت سوداګریزې اتشې مولوي آغا عامر فاروقي د یو شمېر افغان سوداګرو په ملتیا د کراچۍ د کانټینرونو نړیوال ترمینل له مسؤل عامر عزیزي سره په لیدنه کې د اورلګیدنې وضعیت، د کانټینرونو د زیان کچه او د افغانستان د ترانزیتي سوداګریزو مالونو سرنوشت وارزول شو. د کراچۍ بندر مسؤل ویلي د لومړنیو معلوماتو له مخې په دغه اورلګیدنه کې د افغانستان او پاکستان 23 کانټینرونه زیانمن شوي او په دې تړاو نورې څېړنې هم روانې دي. د ملي دفاع وزارت وايي د 201 خالد بن ولید قل اردو اړوند د کشف او استخباراتو منسوبینو له لوري د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د لغمان ولایت علیشنګ ولسوالۍ په میل د رسیمه کې ګڼ شمېر وسلې او مهمات نیول شوي دي. په یادو وسلو او مهماتو کې 214 بکسې د داشکي، زګاویک، M240 او M14 مرمۍ او ګڼ شمېر وسلې او پوځي وسایل هم شامل دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ویان عنایت الله لیکوزی وایي چې د غزني ولایت په مرکز او 15 ولسوالیو کې 28 نوي مخابراتي سایټونه ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. د لیکوزي په وینا دغه سایټونه چې په 3G او 4G ټکنالوژۍ سمبال دي د مخابراتي خدمتونو د پراختیا او دغه ولایت د محرومو سیمو اوسیدونکو ته د انټرنیټ او غږیزو اړیکو خدمتونو د مهیا کولو لپاره فعال شوي دي. تیره ورځ له پاکستان څخه 1604 افغان کډوال د تورخم، سپین بولدک او بهرامچی له لارې هیواد ته راستانه شوي دي. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت ویلي په یاده موده کې له ایران څخه 150 تنه افغان کډوال بیا د اسلام کلا او ریخومو بندرونو له لارې هیواد ته راستانه شوي دي. د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي چې په خوست ولایت کې د ادرک یا زنجبیل د محلي نوعي ازمایښتي کښت بریالۍ پایله ورکړې ده. دغه وزارت زیاتوي دغه ازمایښتي کښت د یاد ولایت د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د کرنیزو چارو امریت د څېړنې لوی مدیریت له لوري د جوارسل په څېړنیز فارم کې شوی دی. او د سوریې ولسمشر احمد الشارع تیره ورځ د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د سوریې دولتي خبري اژانس سانا راپور ورکړی چې په دې ټلیفوني اړیکه کې د دواړو لوریو د سوریې په یووالي او د ځمکنۍ بشپړتیا پر اهمیت، د ثبات رامنځته کولو هڅو ملاتړ او د سوریې د دولت په چوکاټ کې د کردانو خوندیتوب او د دوی د حقونو تضمین باندې ټینګار کړی دی. دواړو لوریو دغه راز هوکړه کړې چې په ګډه بعد د داعش او د دې ډلې د ګواښونو د له منځه وړلو ته دوام ورکړي.